امرالله سالي واقعیت ډېرې زبردستې خبرې وکړې. امرالله سالي له یک تلویزیون سره په خپله مرکه کې د افغانستان او هیواد په اړه کومې خبرې وکړې او څه یې وویل، دلته یې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امرالله سالي وایي کورونا کې د لوږې مخنیوي د حکومت لومړیتوب دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالي وایي دا مهال د حکومت لومړیتوب د کورونا وایروس کړکېچ کې د خوراکونو له ګرانۍ او کمښت د رامنځته شوي لوږې مخنیوی دی. ښاغلي سالي کابل کې یو تلویزیون سره خبرو کې وویل کابل کې هغه 1,25,000 کورنیو ته د خوړو رسولو پروګرام لري چې د کورونا وایروس د ګرځبندیز له امله یو ورځنی عاید له لاسه ورکړی دی. نوموړی زیاته کړه له والیانو هم غوښتل شوي چې اړمنې کورنۍ ور وپېژني. د ښاغلي سالي په خبره اول ځل د افغانستان ټولو والیانو ته واک ورکړل شوی دی چې د ولایتي بودیجې د لګښت څرنګوالی خپله وټاکي. ټولو والیانو د کابینې غونډو کې د ګډون امکان ترلاسه کړی دی. حکومت هڅه کړې چې سرحدي لارې بندې شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې وایي دغه هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر 484 تنو ته رسېدلی دی. اندېښنې شته ده چې ممکن افغانستان کې د کورونا د ازمېښت د محدود له امله په دې وایروس د اخته کسانو شمیر تر هغو په ځلونو ډېر وي چې تر اوسه پیژندل شوی دی. دمګړۍ پلازمینه کابل کې د تګ سخت محدودیت لګول شوی دی. هرات کې چې د افغانستان کې د دې وایروس د خپرېدو مرکز هم دی محدودیت لګول شوی دی. ښاغلي سالي خبرداری ورکړ چې افغانستان کې به له کورونا مړینه ډیره شي او که حکومت اوسنۍ هڅې جاري هم وساتي بیا هم د 3 لکه کسانو د مړینې وړاندوینه شته ده. نوموړي دا هم وویل د میکروب ضد محصولاتو د لرلو لپاره 4 کورنیو شرکتونو ته دنده سپارل شوې ده چې له خپل انګورو افغان انګورو دغه توکي تولید کړي. ښاغلي سالي د ټویټونو او بیانونو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیوکې داسې هڅې وبللې چې له مخې امریکا غواړي دوی د اساسي قانون خلاف کار ته مجبور کړي. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته په وروستي سفر کې اخلاقي سپارښتنې درلودې او موږ یې هرکلی کوو. سالي دا هم وویل چې امریکا $1 میلیارډ کم کړي نه دي بلکې د کمولو ګواښ کړی دی. د هغه په خبره که نړیواله مرسته پرې شي نه هلمند سیند وچیږي او نه هم د پنجشیر او نه هم د هندوکش ملا ماتیږي. وروستیو ورځو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل د ټول اړخیزو حکومت د جوړولو کې د افغان سیاسي مشرانو د پاتې راتللو له امله واشنګټن له کابل سره $1 میلیارډ مرسته کموي. دوی دا ګواښ هم وکړ چې له افغانستان سره به نوره مرسته هم کمه کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ.